د هیرولو اراده مې چرته نه ده کړې، ما مینه کړې خو دوکه مې چرته نه ده کړې. ناصحه ما به د جنت خورې پرېږدي او که نه، ناصحه ما به د جنت خورې پرېږدي او که نه، ما ګناه کړي خو توبه مې چرته نه ده کړې. لاړې واده شوې ستا رازونه مې لا پټ ساتلي، لاړې واده شوې ستا رازونه مې لا پټ ساتلي، ګوره جانانه څه کیسه مې چرته نه ده کړې. خکیاره څومره ستمونه به کول لیونی، خکیاره څومره ستمونه به کول لیونی، زار او قربان شمه ګیله مې چرته نه ده کړې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا شاکر الله خکیار صاحب په دغه شعرونو سره ستاسو د بیرور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلې مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه په شاعرانو پسې لی په لی کوڅه په کوڅه ګرځو او د هغوی نه ښکلې ښکلې مرکې ریکارډ کوو ستاسو دپاره. نو نن یو ځل بیا راغلی یم خیرآباد ته. دلته کې د مندوخیلو علاقې شاید مندوخیل صاحب را سره په ښکلي مازدیګر پروګرام کې ناستې کوي او ملګرو ته د یاد دی سره مخکې مونږ یو مرکه کړې وه، نن بیا راغلی یو، نو راځئ چې بیا ورسره ملو شو. السلام علیکم مندوخیل صاحب، په ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مشي او هرکلی وایم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه درویش خان چې زمونږ خیرآباد علاقې ته بیا رالی په دویم ځل باندې. ډیره زیاته مننه مونږ کوم. ملګرو ته د یاد وي شاید مندوخیل سره چې مخکې مونږ مرکه کړې وه هغه ټایم کې دی صرف شاعري کوله، اوس یې خپل نوم باندې یو چینل هم ساس کړی دی په یوټیوب باندې او دغه شانتې ګرځي خلې ځلې کوي، د شاعرانو سره مرکې کوي. نو په دغې حوالې سره به ورسره هم خبرې کوو. مندوخیل صاحب دا راته ووایه چې تاسو دا چینل سټارټ کړی دی او ګرځې شاعرانو پسې لی په لی، دغه آیډیا مو څنګه ذهن کې راله چې آیا زم دا کار چالو کم او په شاعرانو پسې وګرځم دغه ستړي وکړم؟ یاره جی درویش بھائی ما خو شوق کو ډېر زیات و، ما وی چې یو چینل ځان ته جوړ کړم، فیسبوک او پیج او یوټیوب او، نو شوق مې و داسې ټولنو ته به تلم، پروګرامونو ته به تلم، نو داسې بعضې ملګری به ما سره شاعر ملاو شو، نو ما وی چې هغه نه به زه ریکارډینګ کوم دې په دغه وجه باندې. دا راته دا کار څنګه دی، ګران دی که آسان دی؟ مونږ اکثر ګرځو نو ملګري چې څومره محنت کوي، څومره هلې ځلې کوي، منډه تړه وي، هغوی ته هغه شان ډاډ نه میلاویږي. زموږ شاعران ملګري اکثر په ډاډ ورکولو کې هم کنجوسي کوي. تاسو به څه ویل غواړئ په دې هکله؟ یاره بالکل جی ډېر ګران کار دی، ما پخپله کړی دی او ایډیټینګ شو، نوره مسله شوه، کیمرمیني شوه، ډېر زیات تکلیفي مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي، هغې نه باوجود هم بس پښتو هلې ځلې کوو. مندوخیل صاحب دا راته ووایه چې د دې نه علاوه څه کار روزګار څه مصروفیات مو دي؟ کار زه ډریوینګ کوم، ډېرو ملګرو ته دې پته وي شاول نوم مې دی او شاول چلوم، ډیپټي کوم. مندوخیل صاحب دا راته ووایه چې ستاسو تعلیم څومره دی؟ یقینا درته وایم چې زما خو تعلیم بالکل نشته دی، تعلیم مې نه دی کړی، دویم به څه تعلیمي تعلیم په نشي حساب دی، نه څه شی لیکلی شم او نه پړاولی شم، تعلیم مې نه دی کړی. یقینا چې ملګري به په تمه وي چې ستاسو ښکلي شعرونه واورو، څه به راسره شریک کول غواړئ؟ نوي یو څو شعرونه دي د غزل چې هر وخت راله یاره ستا یادونه ځي راځي، هر وخت راله یاره ستا یادونه ځي راځي، په زړه کې مې خواږه خواږه دردونه ځي راځي، و خفګان خو پکې شته دی هم په مینه کې شیدایي، خفګان خو پکې شته دی هم په مینه کې شیدایي، په محبت کې خفګانونه ځي راځي، او غریب ومه بېوسه هم د ځانه یې جدا کړم، غریب ومه بېوسه هم د ځانه یې جدا کړم، هر چا باندې دنیا کې دا وختونه ځي راځي، او شاید د مندوخیلو د مرګي په خوب وده شو، شاید د مندوخیلو د مرګي په خوب وده شو، کتولې خیرآباد نه حلمونه ځي راځي، ډېر ښه دی دا بیا شاید د مندوخیلو د مرګي په خوب وده شو، کتولې خیرآباد نه حلمونه ځي راځي. یو بل غزل د سره شریکوم د مور په هکله مې لیکلی دی، څومره هم چې ملګري کوشش کوي هغې ته زما خواست دی، ریکویسټ دی زما ورته چې دا مخکې ورسوئ.
مور پکله مې لیکلی ده چې زما په زړه کې صرف ته یې مورې، زما په زړه کې صرف ته یې مورې، ته مې جنت ته مې کعبه یې مورې، او تا نه بغیر په ژوند خوشحاله نه یم، تا نه بغیر په ژوند خوشحاله نه یم چې لږ صحت را سره نه یې مورې، او زما د سترګو نه پناه چې نشي، زما د سترګو نه پناه چې نشي، د سترګو تور ته مې لیمه یې مورې، او تا نه به ځان او دا جهان قربان کم، تا نه به ځان او دا جهان قربان کم، زما په دې وجود کې زړه یې مورې، او ټوله دنیا به تا نظار کمزو، ټوله دنیا به تا نظار کمزو، زما د ټول عمر خواږه یې مورې، او مورې تعریف ته الله خپله کړی، مورې تعریف ته الله خپله کړی، ته د قدرت یو نمونه یې مورې، او وای شاید مندوخیلوال قلم کېدم، وای شاید مندوخیلوال قلم کېدم، زما د ستړي ژوند دمه یې مورې، زما په زړه کې صرف ته یې مورې. ډېر ښه ډېر ښکلی. نن ملګري په تمه دي، غواړم چې نور را سره خو سم ډېر شعرونه شریک کړې. نور به درته څه شعرونه ووایم چې نه مړه پرېږده ستا یاري به څه وي، نه مړه پرېږده ستا یاري به څه وي، تا تېره کړې زندګي به څه وي، او ډېر ازمېښتونه مې په ژوند راغلي، ډېر ازمېښتونه مې په ژوند راغلي، جانانه ستا دا جدایي به څه وي، او زما ضمیر خو د پخوا نه مړ دی، زما ضمیر خو د پخوا نه مړ دی، د ستا د زلفو دا پانسي به څه وي، او نن یې په ډک محفل کې داسې ووي، نن یې په ډک محفل کې داسې ووي، شاید ستا د شاعري به څه وي. او نور به درته شعرونه ووایم، د ملګرو په فرمایش ته زاړه شعرونه دي. څنګه ګلشن کې چې ګلان ډېر دي، څنګه ګلشن کې چې ګلان ډېر دي، داسې مې کلي کې یاران ډېر دي، تا په مینت او په جرګو به ګټم، زما سپینګیري مشران ډېر دي، تا په مینت او په جرګو به ګټم، تا په مینت او په جرګو به ګټم، زما سپینګیري مشران ډېر دي، او خبره ماته غوږ کې کوه، اره خبره ماته غوږ کې کوه، ځکه چې دلته رقیبان ډېر دي، او زه په تا باندې مین یم خپله یاره، نور خو دلته نازولې خوبان ډېر دي. یو څو شعرونه نور دي د غزل. څوک به دې مړ کړي ښکلی یار مه یادوه، د دواړو سترګو نازولې خمار مه یادوه، ډېر ښه دی. او تا خو ویل چې تر قیامته به یې نوم نه اخلم، په دغه خوله د غمازیانو اغیار مه یادوه. او ډېره موده وشوه چې خاورو ته سپارلې مو دی، ډېره موده وشوه چې خاورو ته سپارلې مو دی، د خوشحالۍ په دې موقع خو دې پلار مه یادوه، وغه چې تا ما جوړ کړی و د غره لمن کې، د خپله لاسه دې وران کړی یادګار مه یادوه. او دا زه شهید مندوخیلوال خو د رب در کې ناست یم، د داسې در نه علاوه ته بل دربار مه یادوه. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه ډېر ښکلی. ملګرو د شهید مندوخیل ښکلي شاعري تاسو په یوټیوب کتلی شئ، د دوی په خپل نوم باندې شهید مندوخیل په نوم باندې د دوی یو چینل دی په یوټیوب باندې، او زموږ دا دعا ده چې الله دوی کامیاب کړي په دغه خپل ستړي کې، دا کومه منډه چې دوی چالو کړې ده، دا کوم چینل چې دوی روان کړی دی، او د پښتنو د خدمت دپاره د شاعرانو سره مرکې کوي. شهید مندوخیل صاحب د وخت راکولو یوه نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه درویش خان. ملګرو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.